وی لکه اوبه په خپله لاره پرېږدئ دا پښتانه لږ په قلاره پرېږدئ. السلام علیکم قدرمندو کتونکو، امید دی چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، د صحت په جامه کې به یې. قدرمندو کتونکو په دې سایډ کې ویډیو کې را سره عارف لیوال شاعري کړله، ډېره ښایسته شاعري کړله، په شاعرۍ باندې حد کړلی. ورسره اخوا کې ناست منیر بنیری هم دی. راځئ د ویډیو طرف ته دا شاعري واورئ، ښه غور سره یې واورئ. راځئ د ویډیو طرف ته. بهې او هم دې زه نه نیسم، هم دې زولۍ هم دې لمنه نیسم، لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده او دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده، لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده او دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده. ای که زه نه یم بیا به بل لیوال وي، لږ شان زمانه به بدل لیوال وي، خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي، د دغه ظلم به ذره ذره وختونه کوي. مړه د ظلم هم څه حد وي باچا، بس تشدد او تشدد وي باچا. د دغه جنګ د دغې ضد خلاف یو، موږ هم د دغه تشدد خلاف یو. د باچا خان د قافلې خلک یو، موږ د سپېڅلې نظریې خلک یو. موږ د انسان وژنه کفر ګڼو، موږ د داسې عقیدې خلک یو. میرجانه موږ د انسان وژنه کفر ګڼو، موږ د داسې عقیدې خلک یو. داسې قانون باندې تو کاڼي ولم، بیا د پیریانو کور ته کاڼي ولم. داسې قانون باندې تو کاڼي ولم، بیا د پیریانو کور ته کاڼي ولم. زه دا منم چې څل په څل مې وکړل، لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل. بس نور څه نه خو اغتصاب دې وشي، زما د هر ظلم حساب دې وشي، زما د هر ظلم. قدرمندو کتونکو ویډیو تاسو وکته، دغه شاعري تاسو واورېده، ډېره ښایسته شاعري یې کړله، حد یې پې کړلی، حقیقت یې ویلی، بلکل اصلیت یې بیان کړلی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. خپل نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. د الله په امان.